بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. لکه څنګه چې په تیرو بیانونو کې ویلي د مکی مشرکینو د بوتانو عبادت کو، دغه رنګې هغوی ته به نظرونه کول، ذبح به کولی، هر قسمه عبادت دا به بوتانو ته کو. خو دومره خلک خبره وه چې دی کې یو څو کسان داسې وو چې هغوی به د بوتانو عبادت نه کو او دی دین ته باطل ویله. عجیبه دا وه چې په همدې مکه کې اوسېدل او همدغه خلک کتلي وو، حق دین نه و کتلی، خو سره د دې دوی ته فطرت په دې باندې دلالت کوو چې موږ دغه کومو بوتانو او کومو ګټو عبادت کوو، دا نه چاته فایده رسولی شي او نه چاته ضرر رسولی شي. یو ورځ د دوی د اختر ورځ وه، خاصتا د اختر په ورځو کې بیا د دې عبادت ډېر زیات کو او دې ته بیا خلک رابلل. نو یو څلور کس سره راجمع شو چې د یو نوم زید ابن عمرو، د بل عثمان ابن حویرث، بل ورقه ابن نوفل نومېده او څلورم کس عبید الله ابن جحش. دوی ویل چې دغه زمون قوم چې په کوم دین باندې دی او کوم عبادت چې کوي دغه عبادت حق نه دی، دا په ناحقه باندې لګی دي. نو هر یو ووته او د دې کوشش شروع کړه چې داسې یو دین پیدا کړي چې هغه حق دین وي او د الله رب العالمین عبادت وکړي او د دې بوتانو د عبادت نه ځان خلاص کړي. اسماء رضی الله عنها وایي چې زه وړه ومه چې زید ابن عمر به په ښکاره خلکو ته چغې والې چې کوم دا تاسې په کومو بوتانو باندې عبادت یې کوئ او په دې باندې ایمان لرئ چې لات دی او منات دی او هبل دی او نور بوتان دي، په دې باندې زه ایمان لرم، تر دې چې دې باندې ورته ډېر ضرر ورسېده خو بیا هم په دې باندې ایمان نه راوړه. دی ووته شام طرف ته او د دې په خاطر باندې چې حق دین تابعداري وکړي. چې کله شام ته ورسېده نو هلته ورته یو راهب ویله چې کوم ځای نه راغلی واپس هلته لاړ شه، دا هغه زمانه ده چې کوم د پیغمبر د راوتلو زمانه ده، واپس لاړ شه مکې ته. نو واپس را روان شو خو په لاره کې ووژلی شو، واپس مکې ته راونه رسېد. دغه رنګې ورقه ابن نوفل وګرځېده نو د نصرانیت دین دا ورته په حق ښکاره شو، ځکه په هغه وخت کې کوم خلک چې په خپل نصرانیت دین باندې پاتې و هغه په حق و، په توحید باندې و، نو دوی نصرانیت غوره کړ. نو داسې خلک موجود و چې هغوی د بوتانو عبادت دای باطل ګاڼه او د الله رب العالمین د عبادت ته خلک رابلل. خو دا چې هغوی ته کوم دین معلوم نه و نو په خپل ذهن کې هم داسې فطرت ورته د دې دلالت کوو چې د الله عبادت وکړي، خو داسې دین یې لټاوه چې هغه په حق دین وي او دوی تابعداري وکړي. دغه رنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 15 کلنۍ ته ورسېده، خدیجې رضی الله عنها به د مکې د سردارو او د عزتمنې کورنۍ نه وه. دا ډېره مالدار او شتمنه ښځه وه، دې به تجارت کوو. نو ځینې کسان به یې تبع مال ورکاوه او هغه د ځینې پیسو په بدل کې چې دا ورته په شام کې خرڅ کړي. نو هغې یو غلام و میسره نومېده. نو د هغې نه یې پوښتنه وکړله چې داسې یو بل څوک تا سره کومک وکړي چې هغه تا سره شام ته لاړ شي او دا مالونه خرڅ کړي. نو میسره ورته نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم وښوده. چې کله میسره د محمد صلی الله علیه وسلم سره شام ته روان شو د خدیجې رضی الله عنها د مال په تجارت کې او هغه کم نسبت چې و په هغې باندې موافقت راغی، نو میسره نبی علیه الصلاة والسلام ته متوجه دی چې کله به ګرمي شوه نبی علیه الصلاة والسلام په سر به وریځ راتله او چې کله به دی ودرېده نو وریځ به ودرېدله. نو ځینې روایت کې راځي چې د میسره به ویل چې دا ملایکې دي چې دا د ګرمۍ نه ساتي. نو میسره دا حالت ولیده، تر دې چې شام ته لاړل او کوم مالونه چې وړو هغې خرڅ کړل، واپس راغلل. نو واپس یې خدیجې رضی الله عنها ته د نبی علیه الصلاة والسلام صفتونه وکړل چې دا خو لکه څنګه چې مکه کې مشهور صادق الامین، خو اخلاق، خو تعامل والا. نو دی وخت کې خدیجې رضی الله عنها دا خوښه وګڼله چې د سره واده وکړي. د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 15 کاله او د خدیجې رضی الله عنها عمر 40 کالو ته رسېده.
خو دا چې د عزتمندې کورنۍ نه وه او شتمنه او مالداره ښځه وه، نو هر سړي په دې باندې حرص کاوه چې دې سره نکاح وکړي. خو خدیجې رضی الله عنها نو څوک نه قبله واپس کاوه، تر دې چې نبی علیه الصلاة والسلام ته په خپله کس ولېږه چې زه په دې کې رغبت لرم چې تا سره نکاح وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام لاړ، د خپلو ترونو سره مشوره وکړله، هغوی ورته هم مشوره ورکړله او لاړل د خدیجې رضی الله عنها چې کوم پلار و، خویلد ابن اسد نومېده، هغې ته کېناست او نبي علیه الصلاة والسلام ته خدیجه رضی الله عنها وغوښتله. هغه هم موافقت وکړ. څوک به نبي علیه الصلاة والسلام واپس کی؟ صادق الامین باندې مشهور، تعامل هر چاته معلوم، اخلاق هر چاته معلوم مخکې د نبوت نه. نو هغه هم موافقه وکړله او د دې مهر 100 اوښان وګرځول چې دا بیا ولیمه شوه د هغه چا دپاره چې څوک دې واده ته حاضرېدل. دغه رنګې د نبي علیه الصلاة والسلام ټول اولادونه دا د خدیجې رضی الله عنها نه، غیر د ابراهیم نه چې هغه د ماریا القبطیه چې ورته وایي د هغې نه. د نبی علیه الصلاة والسلام بچین یو قاسم نومېده چې په دې باندې به د نبی علیه الصلاة والسلام کونیه هم کېدله، ویل کېدل به چې ابوالقاسم. دغه رنګې بل زوی عبدالله نومېده چې طیب او طاهر هم د هغه د نومونو څخه و. او کوم چې دریم زوی و چې ابراهیم و، هغه د قبطي ماریې نه و. او کوم چې زنانه اولاد دي، یوه رقیه نومېدله، دویم زینب، دریم ام کلثوم او څلورم فاطمه رضی الله عنهم. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اولاد. کوم چې نر اولادو هغه ټول پس وړکتوب کې وفات شوي دي، او کوم چې دا زنانه اولادو د ټول اسلام په وخت کې موجود وي او اسلام راوړی دی، خو ټول د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې وفات شوي دي، غیر د فاطمه رضی الله عنها نه چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه 6 میاشتې وروسته وفات شوه. نور ټول اولاد د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې وفات شوی دی. تر دې چې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر 15 کلنۍ ته ورسېده، نو په دې وخت کې کعبه شریفه دې چت نه لاره او جګوالی 9 ګزه د دیوالونو جګوالی. په منځ کې د دې کعبې شریفې یوه خزانه وه چې چا به څه مال کعبې ته وقف کاوه نو وړه به یې په هغې کې بیا اچاو. د دې وجې نه ډېر مال جمع شوی و. په داسې وخت کې چې د مکې چې کوم دغه د کعبې ساتونکي وو، دا په ناخبرۍ کې چې دوی نه متوجه دي خبرې ته، څه ظالمان راغله غله او هغوی په دې دیوالونو باندې ور واوښتل او هغه کم مال چې هلته موجود و هغه ټول یې غلا کړ. نو چې کله د مکې خلک خبر شو، نو په دې کار باندې سخت خفه شو چې ولې د کعبې شریفې نه یو سړی غلا وکړي، او حال دا چې موږ د دې ساتونکي یو، د دې واکداران یو، دلته موجود یو، څنګه یو سړی راپاڅېږي او داسې غلا دې وکړي. نو په دې باندې ډېر زیات خفه شو. دغه رنګې په دې کلونو کې یو سیلاب هم راغلی و چې د کعبې شریفې دغه کومه آبادي چې وه دا یې زیانمنه کړې وه، نږدې وه چې راولېږي. نو د مکې چې کوم قبایلو دا راجمع شو چې کعبه شریفه ورانه کړي او بیا یې د سره جوړه کړي. خو دا اتفاق یې وکړ چې په دې کې به ټول پاک مال اچي، د زناکارۍ مال به پکې نه اچي چې کوم په هغې باندې اخیستلی شوی وي. دغه رنګې د سود مال. د مکې مشرکین اگر سره د دې چې مشرکین وو، خو په دې پوهېدل چې دا ګناهونه دي او دا حرام مال دی، ځکه دې نه دا معلومیږي چې دوی په دې پوهېدل چې په دې باندې فیصله کوله چې دا مالونه به د کعبې شریفې په جوړولو کې نه اچو، ځکه چې دا د الله کور دی، نو دا باید په پاک او په حلال مال باندې جوړ شي. نو چې کله راغله او د کعبې شریفې د ورانېدلو نیت یې وکړ، نو چا هم دا جرأت نه کوو چې کعبه شریفه دا ورانه کړي، اگر چې د بیا جوړولو په نیت، ځکه د فیل واقع خو بل ورځ ولوستله، دا ټولو په ذهن کې وه. نو یو کس چې د دوی نه الولید ابن مغیره نومېده، دا راوړاندې شو او دوی ویل چې یا ربه دعا یې وکړله
چې موږ د کعبه باندې د خیر اراده لرو، د شر اراده نه لرو. او کولنګه داسې یو څه چې دیوال ور باندې ورانیږي هغه راواخیستل او شروع وکړه. ټول خلکو ورته کتل، هیڅ چا دا جرأت نه کاوه چې ورنږدې شي او د کعبه شریفه د ورانولو نیت وکړي، اگر که د دوباره جوړولو په نیت. په دې ورځ هم چا تابعیت ونکړ. خلکو ویل چې کېدای شي د شپې ورته ضرر ورسیږي. په سبا ورځ بیا ولید ابن مغیره راغی، ټول خلکو ولید چې څه ضرر ورته ونه رسیده. نو بیا دوی راجمع شو، ټول ورسره یو ځای شو او کعبه شریفه ورانه کړله او دوباره د دې جوړول شروع کړ. هغه دې ته ورسوله چې کوم د ابراهیم علیه السلام په قواعدو باندې جوړاوه. چې کله دوی مخکې مونږ ویلي حلال مال راجمع ک، حلال مال دومره کفایت اونکه چې ټوله کعبه په جوړه کی، نو دوی ورنه څه ځای ویست چې دا اوس ورته حتیم یا حجر چې ورته وای دا ځای ورنه ویست او دوباره د کعبه شریفه په جوړولو باندې شروع وکړه. تر دې چې کعبه شریفه د حجر اسود ځای ته ورسېدله. په دې کې سخت اختلاف جوړ شو. هر یو قوم غوښتل چې دې برکت دته ورسیږي، هغه دا چې دا حجر اسود دا په خپل لاس باندې کیږي. هر قبیله او هر یو قوم دا غوښتل، ځکه ټول مشترک شروع کړي او په مشترک یې جوړوله کعبه شریفه. 3 ورځې دې دوام وکړ. نږدې و چې یو لوی جنگ ورنه جوړ شي. په دې وخت کې دوی د کعبه شریفه سرناستي او حیران دي چې څه وکړي. یو مشر کس پکې ویلې چې امدا اوس څوک رانه وته هغه به زموږ فیصله کوي. په دې وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم رانه وته. نو چې کله دوی ویل چې ولید چې صادق الامین رانه وته، نو ټول په دې باندې خوشاله شو چې دا اوس په حق فیصله کوي. تاسو وګورئ د نبی علیه السلام حکمت ته. الله رب العالمین مخکې د اسلام نه هم دته زیاته فوه او عقل دغه رنګ دوی به د شراب نسکل نبی علیه السلام د بوتانو عبادت نه کوي. مشرکانو به چې کوم کارونه کول باطل دي کې نبی علیه السلام دا وې سره شراکت نه کوي. نو چې کله نبی علیه السلام رانه وته، نو دوی ورته خپل کیسه بیان کړله چې مونږ په دې کې اختلاف دی او زموږ فیصله وکړه. نبی علیه السلام ورته ویل چې راوړ یو څادر چې راوړ، وې ګټه پکې کېدی. چې ګټه پکې کې خودله حجر اسود ګټه. نو کوم قومونو چې اختلاف وو هغه ته ویل چې ټول یو وڅنډه ونیسي، یو ځای د څادر ونیسي. څادر یې ونیو تر دې چې حجر اسود هغه خپل ځای ته ورسېده. نبی علیه السلام په خپل مبارک لاسونو باندې حجر اسود په خپل ځای کې. نو ټول قومونه په دې باندې راځي. دا په دې وجه چې هر یو قوم د حجر اسود په یو ځای باندې اوچت. نورونه دا داسې وخو چې اهل کتابو چې کوم يهودین او نصرانیانو هغه په دې باندې پوهېدل چې اخیرین پیغمبر به په دغه وخت کې راوځي. تر دې چې کعبه شریفه دوی جوړ کړله او دا ځلې ورته چھت جوړ یعنی پټه کړله او جګوالی 15 غزه ورک. دوه طرفه د کعبه شریفه 10 متره وګدواله لري او دوه نور طرفونه چې کوم کې دروازه ده هغه 12 متره وګدواله لري، چې مستطیل شکل چورته وي هندسي لحاظ باندې، یعنی مربع ته نږدې ده، چارکونجه ته. د دین ورسته دا ټیم نږدې شو چې نبی علیه السلام د الله رب العالمین د طرف نه راولېږل شي او اهل کتاب سره دي چې کتابونه مختلفو نسخې مختلفې وي، خو دوی ټول په دې باندې متفق وو چې په دې وخت کې به نبی راوځي. سلمان فارسی رضی الله عنه دا یو صحابي و، تر دې چې حتی يهودان ورته اغازې خودلو چې مدینه ده چې نبی علیه السلام په دې ذکر راوځي چې دلته ډېرې کجوري او بین الحرتين وي. نو دوی په دې باندې ټول متفق وو چې دا هغه زمانہ ده چې په دې وخت کې به نبی علیه السلام راوځي. په دې وجبه د مکی چې کوم يهودانو هغه به اوس او خزرج سره وعده کولې ورته ویلي چې د اخیری پیغمبر دراوتلو زمانه نږدې شوې ده او کدا پیغمبر راوته مونږ به د هغه تابعداري کوو او تاسو سره به جګړه کوو. نو پیغمبر خو الله رب العالمین ورته بریه او کامیابی ورکړي، نو تاسو به مغلوبېږئ. دومره دوی پوهېدل. د دې وجنه الله رب العالمین په قران کریم کې دا حکایت ذکر کوي. وَإِذْ قَالَ
عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. الله رب العالمين وي كلت عيسى ابن مريم ويلي بني إسرائيل تچ اي بني إسرائيل إني رسول الله إليكم زتا ستا پیغمبر علی گل شویما د چاره طرفه د الله د طرفه مصدقا لما بين يدي من التوراة ز تصدیقون کیم د هغه کتاب چې مانه مخکې نازل شوی چې تورات ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد او زه د داسې پیغمبر تاسو ته زیری در کومه چې هغه به د مانه ورسته راځي او نوم به څه نوم به احمد وي. په دې وجه په مخکینی ټولو کتابونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام په احمد باندې پیژندل کېده. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الله رب العالمین وی چې کله دوی تراغه د پیغمبر نو دوی ویل چې دا خو ښکارا سحر دی. دغه رنګي بیا د نبی علیه الصلاة والسلام صفات به بدلول تغیرول به کوم صفات چې د نبی علیه الصلاة والسلام په تورات او انجیل کې ذکر و اوله کې به صحیح ذکر کول دوی په دې کې نه باندې چې ولی نبی علیه الصلاة والسلام په من کې رانغی او په عربو کې راغی نو په دې وجه به د نبی علیه الصلاة والسلام صفات هم تغیرول چې کله نبی علیه الصلاة والسلام الله رب العالمین راولېږه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.